پاکستان سره راغلی یم، د خپل وطن او د خپلې خاورې مالک یم راغلی یم. دې بلاونه څنګه په هماهنګي ځان خلاص کړو؟ تفاهم به تاسو سره کوي که د هغوی سره کوي؟ موږ اوس هم پاکستان ته هم دا وایو چې ته په دغه کې هم کومک زموږ سره وکړه. دا پاکستان افغانان اتباع دا ده چې پاکستان راوستي طالب یې کښېنوي. نو ستاسو دپاره حسن خانه لازمه خبره دا ده چې د موږ سره کومک وکړئ. طالب ته وایم چې وروره پر کومه لار چې ته روان یې دا لاره سمه نه ده. خلیلزاد دې خاطر باندې ډېر مخالفت وکړي او ډېر بې ځایه ټوټونه یې وکړو، په موږ باندې اتهام ولګوئ چې ستاسو پر تندي به د ISI ټاپه لګېدلې. خاوره زما ده، زه د دا کور مالک یم، زه د دا خاورې مالک یم. ته اوس ماته لاره ښیه چې دا ته پاکستان ته ولاړ. هغه غوښتو چې دا لوبه چې پاکستان یو تفاهم لاره جوړه کړي، باید چې د افغانانو سره پاکستان تفاهم ولري. او خلیلزاد یوازینی هدف دا وي چې د افغانانو او د هم په داخل کې د افغانانو تر مابین بې اتفاقي راولي، چې حتی که تروریزم هم د خلیلزاد د لاسه وسي حمایه کېږي، دی به حمایه کوي. بس طالب راغلی دی ناست دی ټوپک یې په لاس کې دی چې نو خو راځه را سره ته کومک وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن چې د حسن خان ډیجیټل کومه خصوصي مرکه ده، هم د یو خصوصي شخصیت سره ده. اوسه پورې چې موږ څونه پروګرامونه کړي نو هغه د پاکستان کې چې څونه پښتانه سیاسي مشران دي، که هغه ایمل خان دی، که هغه اسفندیار شیرپاو صاحب و، که هغه سراج الحق صاحب و، نور هغې سره موږ زیاتره هغې سره کړي. نن زموږ میلمه چې کوم دی د پولې نه د اخوا نه دی، ډېر اهم شخصیت دی، سیاسي شخصیت دی. د تیر حکومت کې که موږ دا ووایو یو اهم وزارتونو باندې هم پاتې شوی دی، د کابل گورنر هم پاتې شوی دی، خپله هم د کندهار سره تعلق دی. احمد الله علیزی صاحب پروګرام کې په دې مرکه کې تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه. اسلام آباد ته هم درته ځي، په هرکلی وایم په راتللو باندې. ډېر تشکر جناب حسن خان صاحب. خوشحاله یو چې نن ستاسو سره په مرکه کې ګډون کوو او پس د 15 یا 20 کالو بعد په اسلام آباد او ستاسو سره وینو. دا ډېره زما دپاره د خوشحالۍ خبره ده. نه خوشحاله یو. علیزی صاحب تاسو چې راغلی وی نو دا د یو پروګرام لاندې راغلی وی، کوم ته چې دوی دا اوس دې کې لکه افغانان مختلف دغه نه راغلي. دې پروګرام باره کې راته لږ ووایه مونږ کتونکو ته چې دا څه پروګرام و. ښه، لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست او دا اساسي یو انسټیټیوټ دی، د ډېره وخته پر دې باندې کار سوی و چې زموږ د بالخصوص د ښځو دپاره چې زموږ د طرفه د افغاني پلوه محترمه وکیل صاحب کوفي او د دې طرفه څه هم هغه خانم چې دلته دغه تنظیم ماریا سلطان پروګرام برابر کړی وي. نو اصلي هدف هم دا وي چې موږ څنګه وکولی سو چې د دواړو ملتونو تر مابین، د دواړو مملکتونو تر مابین، چې په دې جریان کې د افغانستان او د پاکستان د ولسونو او د حکومتونو تر مابین بې باورۍ رامنځته سوي دي او داسې بې باورۍ رامنځته سوي دي چې دا بې باوري اوج ته رسېدلې ده. نو زموږ یو هدف هم دا وي چې موږ دلته راسو، کښینو، خبرې وکړو او پاکستان او افغانستان یو ګډ سرحد لري او موږ دا خطه بدلوی نسو. زموږ نسلونه به په دا خطه کې سره اوسیږي چې افغانستان او پاکستان دی. نو زموږ د دې غونډې هدف دا وي چې یو سوله داسې یو سوله ییزه پروګرام جوړ سي چې د خبرو د لارې، د تفاهم د لارې موږ وکولی سو چې یو صحیح او سالمه نتیجه لاسته راوړو. نو دې کې اصل و پکې څوک و؟ ځکه ما په خیال طالبانو طرفه خو څوک نو، خو نور پکې څوک و دې غونډه کې ستاسو؟ زه خو خپله باندې هم پکې وم، خو زه یم چې تاسو په دې کې علمي خلک وو، جامعه مدني پکښې وه، د مختلفو احزابو یعنی حزبونو، سیاسي ګوندونو نمایندګان پکښې وو، د ښځو نمایندګي پکې فعاله وه، پکې وله، د ځوانانو نمایندګي پکې وله، یعنی د جامعې د مختلفو د افغانستان خلکو دلته پکې ګډون کړی و. یوه ډېره مهمه خبره چې ما ته خوشحالي راکړې وه چې په دې کې د افغانستان ټول اقوام چې په افغانستان کې اوسېږي، که پښتون دی، که هزاره ورور دی، که تاجک ورور دی، که ازبک ورور دی، که ترکمن ورور دی، که نورستانی ورور دی، د افغانستان اکثره قومونه په دې کې ولو.
او په ډېر یو صمیمیت باندې په ډېر یو درنښت باندې موږ وکولی سو چې دا غونډه 2 ورځې مخته بوځو او زموږ ناسته د پاکستاني لوري سره د پاکستاني دوستان سره چې په هغه کې ډېر مهم شخصیات ګډون کړي وو، په هغه کې سابقه جنرالان وو او تاسو سفیران پکښې وو او تاسو خپله لطف مهرباني کړې وه، هلته حضور درلودی. موږ په یو داسې خبرې وسوې چې هیڅ نه وه، تشویش نه وسوی، د ټولو هم د پاکستاني لوري هم د افغاني لوري په دې ټینګار وي چې دغه ملتونه څنګه وکولی سي چې موږ اخر دا درکه چې غیر د پاکستان او د افغانستان د غیر له یو تفاهمه غیر له یو همانګۍ موږ ته بله لار نشته. دې کې چې کله دا اجلاس کېدم که د خیال و دا تاسو په تېره میاشت کې 15 او 26 د اګست کېده خو هغه بیا وځنډېده. څه وجوهات وو که دا وه چې بعضې خلک وایي چېرې شاید داسې وو چې حسن خان صاحب چې دا غونډې خلکو ته تشویشونه پیدا کړي وو. دا جناب خلیلزاد صاحب او زموږ هلته حاکم ډله یا حکومت د طالبانو دوی ته د پاکستان د لوري یو تشویش وي چې بعضې په ایجنسو پورې یا بعضې په دې پورې به دا تړلې چې دا کېدی سي یو نوې لوبه شروع سي د طالبانو پر خلاف باندې، مګر هغه افواهات وو. دا یوازینۍ لاره د یو ښه تفاهم چې په اوسني وخت کې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې هم حالات سازګار نه دي او دې خواته هم حالات سازګار نه دي. زموږ مسؤلیت دی چې موږ د خپلو خاورو د خپلو مملکتو دپاره وظیفه مې دا ده څنګه وکولی سو چې یو ښېګړه راولو، د حالات نور د خرابۍ خواته به ونه ځو بلکې د دې جلوګیري وکړو تر څو چې عامه اذهان دې ته متوجه سي چې تر څو سیاسیون جامعه مدني ځوانان دې ته متوجه سي چې څنګه وکولی سو چې په ګډه او همکاري یو لاره ولټوو تر څو د دا بحرانه چې په دواړو خواو کې دی اوس تشویش لرو د دا بحرانه ځان وباسو. میډیا هم په دې کې ډېره شروع کړې وایي چېرې دا لکه هغه دي چېرې دا ده، بلکې تاسو باندې د افغانستان دشمنانو هغه کردار چېرې لکه دا د افغان دشمن دی او د پاکستان دشمن دی او دا نو ګرانه نه وه راتللو ته چې په دې دومره یو ماحول و ستاسو دپاره او تاسو دومره اهم شخصیت چې تاسو د حامد کرزي صاحب لکه د ټولو نه نږدې صلاحکار نږدې ملګری تاسو د هغوی سره اوس هم سره یې تاسو، نو دا ګرانه نه وه راتلل او په دې حالاتو کې دا هغه خبره ریسک اخیستل. واقعا هم چې حسن خان صاحب دا موضوع زما دپاره ډېره مشکله وه او ما د ډېرو خپلو دوستانو سره په دې هکله مشوره هم وکړه چې زما تګ به هلته مفیدي او که به ضررناکه وي. ډېرو دوستانو ډېرو باعزته دوستانو زما دا مشوره ماته راکړله چې ستا بودن په دا غونډه کې مهم او مثمر دی. نو تر څو چې ته سیاست کوې او د خپل وطن دپاره یو رای حل پیدا کوې نو معلوم خبره دا ده چې ته به ریسک اخلې. که ته په سیاست کې ریسک وانخلې او د خپل وطن دپاره په یو قرباني باندې ځان ورنه کړې نو بیا نسې کولی چې ته هغه ستونزې چې ستا د مملکت دي ستا د خلکو وي هغه حل کړي. موږ که د تاریخي لحاظ ورته وګورو، موږ که د هر لحاظ ورته وګورو، بل خبره دا ده چې دوی په موږ باندې دا غلط بلیم لګولی دی چې پاکستان د استخباراتو د دې تللی دي او اصلا دا خبره نه اصولي ده نه قانوني ده او نه انساني ده. ځکه چې زه د پاکستان سره راغلی یم، د خپل وطن او د خپلې خاورې مالک یم راغلی یم. زه د پاکستان سره دوستي غواړم، دشمني نه غواړم. زه غواړم چې پاکستان هغه خدشاوي چې پاکستان زما په هکله لري یا زه کوم خدشات و کوم فکر چې د پاکستان په هکله لرم نو د دشمن سره هم سړی باید چې کښېني دوست خبرې ورسره وکړي. دا خو لا بیا هم زه دشمن خو نه دی خو تعلقات د دې په اصطلاح دا دشمني نو خو جوړه یا تفاهم خو د هغه چا سره کېږي چې په مابین کې مشکلات دي. دا هم زموږ د پښتو عنعنات دي، هم از تاریخي لحاظ دا دي چې د هغه چا سره ته باید چې کښېنې چې ته مشکل ځینې لري یا ستاسو مشکل لري. څنګه وکولی سو بیا په دې وخت او په دې زمان کې چې موږ په یو تفاهم سره کښېږو. اشتباهات به د دواړو خواو سوي، زه په دې کې هم د پاکستان د خوا اشتباهات ډېر سوي
هم به د افغانستان د آینده مخکې حکومتونو لخوا اشتباه ډېر سوي. اوس موږ په داسې حالاتو کې یو چې موږ د تعلیم دروازې بندې دي. ما پرون د یو دوست مې وویل ما ته من حیث یو همسایه ستا لور مکتب ته ځي، ستا څنګه پیرزو کېږي چې زما لور د مکتب ومني؟ او ستا قدر ډاکټر لذي، ستا اولاد ډاکټر ته ځي، شفاخانه لري، ستا څنګه قبل کېږي چې زما اولاد زما لور شفاخانې ته ولاړ نشي؟ نو من حیث یو انسان، من حیث یو مسلمان، من حیث یو همسایه، زما دا حق دی چې زه ودته ووایم چې وروره دغه لار که تاسو پر کومه لار روان یې یا خدا نخواسته کومه غلطي په منځ کې ده دا اصلاح که. نو دا اصلا د یو تفاهم د لارې موږ کولی سو. که زه پاکستان ته رانسم ما به استاد سره لیدلی وای، تا سره ما نه ولیدلی، زه ستا د خبرو نه متاثره سوم، ستا د خبرو نه متاثره سوم، یعنی ستا هغه فکر ما ولیدی چې واقعا هم د افغانانو سره ستا همدردي ستا او تا به ما ته بل خیال کوي. اوس ته په دا پوه سې چې زه د خپل خلکو سره د خپل وطن سره مینه لرم، د خپل وطن مې دی، عزت مې دی، خاوره مې ده، خاک مې دی. هیڅ ضمیر دا نه کوي چې خدا نخواسته د یو بل ملک له سړی ولاړی نو د خپل وطن او د خپل خاورې په مخالف کار کوي. خو ته تاثر ډېر زیات. یو خبره ته کوم چې تاسو حامد کرزی صاحب کوم سابقه صدر او ما په خیال ډېر اهم شخصیت دا وخت افغانستان کې دی، تاسو چې راتلی نو هغوی سره مو رابطه کړې وه یا چېرې دغه شان زه پاکستان ته ځم؟ او شاید زما خو د ده سره رابطه نه ده سوې د پاکستان په هکله، خو زه داسې مطمئنه یم چې د ده زما په تګ کې د ده نظر مخالف نه وي. ما چې د بعضې دوستانو څه پوښتنه وکړه، د بعضې انډیوالانو څه پوښتنه وکړه، زه په دې وم چې دی په دې نظر مخالف نه وي چې زه پاکستان ته ولاړ سم. او تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په اوسني وخت و زمان کې پخوانی رئیس جمهور سپین ږیری دی، یو باعزته شخصیت دی. په اوسني وخت کې بلکې په دې منطقه کې موږ 2 او 3 او 4 داسې کسان لرو لکه د پخوانی رئیس جمهور په شان باندې. نو هغه په دې نتیجه د هر وخت دا خبره کړې ده چې موږ د پاکستان سره باید چې دوستی ولرو او د خپلو مفاداتو او د خپلو مملکتونو د عزت د یو 2 دوستانو همسایګانو په صفت ژوند زندگی سره وکړو. نو زه امید لرم چې د پاکستان سیاسیون چې دي، ځوانان چې دي، دوستان چې دي، تاسو رنګه لیکوانان چې دي، چې زموږ څه به خدا نخواسته بیا دا وخت تیري، بیا به یو داسې بلا راغلي چې په دې بلا کې به هم تاسو سوځئ هم به موږ سوځو. نو زموږ دپاره اوس په کار دا ده چې موږ لاس په کار سو. هغه تیرې غلطۍ چې موږ یو د بل پاک له سره کړي دي، ته په ما باندې اعتماد نه لرې، زه په تا اعتماد نه لرم، څنګه وکولی سو چې دا اعتماد یو د بل سره بحال کړو؟ پاکستان کې کرزی صاحب نم ډېرې ګیلې دي چې کرزی صاحب په راوستو کې یا هغه سره په کومک کولو کې پاکستان وایي چې مونږ ډېر څه کول خو بیا هغوی هم زمونږ مخالف ته لاس په مینه سره ورکړو، مونږ یې پرېښودو. نو ځکه غلین کې ستاسو خبره که تاسو په جریان کې یاست د پخواني ولسمشر په وخت کې د ده په نظام او حکومت کې د ډیپلوماسي د ټولو مملکتو سره ډېره ښه ساتلې. ټولو بالکل. د یو مصاحبه وکړه د جیو تلویزیون سره، ستا به په یاد کې بالکل ده وویل چې که پر پاکستان خدا نخواسته د هرې خوا نه مشکلات راغلو، زه به اول سړی یم چې د افغانستان دولت سره ولاړ، د پاکستان دولت سره ولاړ. ښه داسې هم نه ده چې یوازینۍ غلطي به د یوه طرفه کېږي، کېدی سي د دواړو په تفاهم کې فرق راغلی. اوس هغه په کابل کې اوسېږي، د دې طالبانو تر نظام لاندې طالبانو ته یو مشروعیت ورکوي، هلته ورته کښېنستی. خو اوس هم د هر چا سره، د دوست سره، د افغانستان د خلکو سره خبره دا ده چې موږ څنګه سره راټول سو او دغه بدبختي چې اوس زموږ په مابین کې د منځه ولاړ سو. تاسو په یاد دی چې د یو د تعلیم او تربیې دپاره د تر 100 ډېر ټویټه کړي دي. بالکل. او د ټولو افغانانو نه، د ټولو همسایګانو نه غوښتي دي چې زما د لور تعلیم، زما د اولاد تعلیم ته باید چې ادامه ورکړو. مشکلات ډېر وي، مشکلات به بې اعتمادۍ به ډېر راغلي. کېدی سي په دا سیاست کې
تاسو ته معلومیږي چې بعضې سهوې کیږي د دواړو جانبین. نو اوس موږ خو اوس ناست یو، کرزی صاحب موږ مشر دی، سپین ږیری دی، کولی شو چې موږ هغه د ده تګلاره چې ده د ده کړنې چې دي روانې کړو، او که څه خدای نخواسته دې خواته پکښې و اصلاح مخ ته ولاړ شو. نو زما په آن باندې چې اوس غلطۍ که سوي دي د هر جانبین سوي دي، موږ تاسو باید چې تفاهم سره ولرو. موږ هیڅ څه لاره د پاکستان او د افغانستان ولسونه نه لري چې موږ یو تفاهم سره لرو. موږ دا خطه تبدیلوی نسو. دا خطه کې به موږ تر ابدالابده چې د افغانستان او د پاکستان نوم په دې خطه کې به موږ ژوند سره کوو. نو ولې موږ په مخالفت سره او په پښتو کې یو ضرب المثل دی، وایي خپل د کم دی، وایي خپل د هغه دی چې سهار یې کور ویني ماښام یې اور ویني. پاکستان چې په هر موږ د هغه مملکتونه اول د پاکستان او د افغانستان تفاهم ملګرتیا تر ټولو نه مهمه ده او حیاتي ده. یو خبره کومه لکه اوس ماته په شعره دا خبره ماله په کار ده او که نه خو زه مکه تاسو هم پې دغه وکړې. دې وخت کې پاکستان د موجوده چې کوم افغانستان کوم نظام دی، امارت چې ورته وایي، ډېر زیات خفه دی او ډېر زیات تړه چاودې دی. هغه مونږ پښتو کې چې وایي چې لکه اړې ته چاودې دی. د پاکستان دې نه ډېر توقعات و چې هره ځکه دوی راشي نو کیدای شي دا کوم مسله ده د دهشتګردۍ ده او د دې بنیاد پرستۍ ده او د دې سخت دریځۍ ده، او بیا خاص کر د افغانستان خاوره چې پاکستان خلاف استعمالیږي دې باندې په دوی کنټرول راولي. الټه هغوی د هغوی سره شو په ځای د دې چې د پاکستان دا وایي چې الټه هغوی هغې ته مجاهد وي. اوس لکه دغه پاکستان دهشتګرد چې د شدت پسند او تفتنه الخوارج وي، هغوی ته مجاهدین وي. دا د پاکستان ډېره لویه دغه ده. خو پاکستان دا وایي چې یاره لکه دې نه مخکې چې کوم نو هغوی مو د هغې نه مخکې چې کوم د هغوی مو لکه بد اعتمادي ډېره زیاته ده د دې سایډ نه. اوس پاکستان ښه ګیر دی، دا یو خبره ته وکړم، لکه پاکستان ډېر غټ مسلې سره ګیر دی او غواړي چې چاته لاس ورکړو یا څوک راله لاس راکړي په دې مسله کې. ښه، اوس زما د سوال حل تا په خپله راته وکړي. موږ که دا د کرزي صاحب وخت بیا د جمهوریت وخت پورې وګورو او اوس هغه طالبان، په دې کې شک نشته چې پاکستان دا ټول پاکستان طالبان حمایه کړي دي. په دې کې خو به ته هم شک نه راسره کوې او د پاکستان ولس به هم نه راسره کوي، د پاکستان حکومت هم نه راسره کوي چې اولین په ټوله خطه کې د پاکستان حمایه د طالب سره واضح روښانه وه. اوس راسه ستا سوال ته راځم، ته مقایسه وکړه چې د پخواني ولسمشر یا د جمهوریت په وخت کې د دهشتګردۍ د بد امنۍ ګراف ورسه ته وګوره. پرون چې ما ته ګراف راغی، پرون چې ما ګراف ولیدی، د انټي نارکوټکس، د بنیادګرۍ، د جمهوریت تر اوس وخت ګراف لوړ تللی. نو البته چې دا زما او ستا یو سیاسي اختلافي نظریاتي اختلاف مې دی، دا ډېر مشکل نه لري، مګر اختلاف هغه دی چې اوس ته په پاکستان کې هم شاهد یې وینې د خلکو بېګناه انسانان قتل کېږي، بېګناه انسانان تروریږي، بېګناه انسانان سره ظلم و زیاتي کېږي. زما او ستا خو یو نظریاتي اختلاف دی حسن خان صاحب، زه به ستا سره نظریاتي جوړ نه یم، مګر زه دغه خو نه دی کنه، دا نه کوم چې زه خدا نخواسته ستا کور خراب یا خدا نخواسته ته زما سره دونه مخالف اوسېږې چې زما کور خراب. اوس خو موږ په داسې موضوع کې ګیر یو چې زموږ کورونه خرابېږي، نسلونه مې خرابېږي. اوس زموږ طالبانو ته موږ امید درلودی، موږ دوی به د پاکستان سره ډېر ښه روابط ولري، دوی به په هغه کمې مشکلات چې په جمهوریت کې ولو هغه به دوی د پاکستان سره اصلاح کړي، زموږ ته د تعلیم توجه به وکړي، د امنیت توجه به وکړي، خو متاسفانه هغه نه وسو. اوس دغه سیاسي رویش چې پاکستان او طالب سره وکړي، نو اوس د دې د سیاسي روش د چا په خوا کې غلطي ده؟ موږ ته خو نه ده معلومه چې اوس په یوه خوا کې غلطي ده که په هغه خوا کې غلطي ده. دوی موږ ته اوس باید چې ووایي چې دا غلطي، مګر زه نن دومره د پاکستان
دومره خلک مخالف دي که زه خدا نخواسته پاکستان ته راغم اسلام آباد ته راغم ما ته خلک وایي چې دا خدا نخواسته یو بد خطاب راته وکړي ولې دا حالات جوړ سو اوس خو دا حالات باید چې تر هغه وخته 100 واره بهتره وای اوس به زه په سم پاکستان ته راتلی هېڅ چا به په ما باندې خبر اوس متاسفانه چې طالب هم ماته وایي چې ته پاکستان له ځې ته د پاکستان افغان دشمنه متاسفانه اوس دغه شیان د درک کېدل پکار دي سړی باید چې درک کړي چې ولې موږ دومره په خپل سیاست کې په جمهوریت کې زما او ستا اختلاف ولو ته وایه مګر اوس خو هغه کس دی چې ستا سره 20 کاله دلته یو ځای ولاړ وي ستا سره کور یې دلې وي زندګي یې دلې وه هر څه یې دلې وي زموږ ستاسو اختلاف هم دغه وي چې راسئ چې موږ تاسو د جنګ لاره ایله کړو تفاهم ته ولاړ سو سولې ته ولاړ سو خو په هغه وخت کې طالب نه تا سولې ته راوستی توانایي دې درلوده نه ما دا توانایي پیدا کړه چې زه طالب راولم د سولې بیس ته کښېنوم نو موږ بیا په دې خوشحاله سو چې ولا اوس خوا د پاکستان سره دوستان راغلو اوس به دغه کم مشکلات چې زموږ د خوا پېښ سوي دي دغه مشکلات به اوس حل کړي هغه مشکلات وزود سو مسایل زیات سو د خلکو بې اعتمادي زیاته سوه حتی د عام خلکو شاید دغه مشکلات خو به د حکومت او د حکومت تر مابین و حسن خان صاحب اوس خو راغله دا اوس د خلکو د ملت تر مابین ولې بې اعتمادي راغله دا ډیره یو خطرناکه یو بد کیل دی چې هر چا زموږ سره دا لوبه ولیده نو زموږ دپاره چیش پکار دی زموږ دپاره دا پکار دی چې موږ سره کښېنو یو د بل سره قناعت ورکړو یو د بل ستونزه واورو د ستونزې نه کولی سو چې موږ رای حل چې زه حسن خان سره دا ستونزه لرم حسن خان په دا پوه چې زه باید خپله ستونزه حل کړم یا حسن خان د علیزي سره کومه ستونزه لري په دا پوه سو چې موږ دا ستونزه حل نو موږ کولی سو چې دواړو مملکتونه د دهشتګردۍ زه یادوم خلک یې نه یادوي چې دهشتګردي دا افراطګري زه نه غواړم چې په پاکستان کې افراطګري زیاته سي هېڅ ګون یې نه قبلوم همدغسې چې زه په پاکستان کې نه غواړم چې افراطګري زه نو به زه به د خپل ملک او د خپل مملکت دپاره چیرې وغواړم اوس خو په پاکستان کې افراطګري شروع ده تاسو چې کله کرزی صاحب سره وې هغه ټیم کې پاکستان ته لکه څه داسې و چې یاره لکه د هند اثر ډېر زیات و بلکې دې حده پورې چې د کندهار نه به جازونه هم د هندي پایلټانو وي دغه کول دا د پاکستان خبرې دي لکه زه د هغوی په تاسو نه یم که تاسو سره دې باره کې څه وي نو تاسو پرې خبره کوي چې پاکستان وی چېرې مونږ هر لیوله پورې خو دوی ټول انډیا نه راوستلو مونږ ته بالکل غیر چاپېر رانه خبره د بدخشان نه واخله کندهاره پورې راته کېنول که نه نو د هغې د وجې نه هغه خفګان دا شو چېرې مونږ مجاهدینو سره کومک وکړو 10 کاله مجاهدینو کې راله حالات خراب شو طالبانو سره مو دغه وکړو طالبان هم دغه شانتي دي تاسو سره هم داسې نو مونږ سره اپشن چې دی لکه چا سره لاس وکړو حالانکې ما په خیال دې وخت کې زه خپل ذاتي خبره وکړم پاکستان تنګ هم دی دغه نه زه حسن خانه یو وار خپل من حیث د افغان سیاسي د خپل نظر خبره درته کوم بیا راځم دا بل ستا د سوال جواب ورکوم ګوره حسن خانه د پاکستان سره موږ ډېر نږدې روابط لرو پاکستان کې موږ 25 کاله 26 کاله ژوند کړی دی زموږ عام خلکو موږ عزت کړی دی موږ ته کور را کړی دی موږ ته ځای را کړی دی موږ ته د مکتب زمینه برابره کړې ده موږ ته د کلینیک زمینه برابره کړې ده موږ سره پاکستان د وخت د مهاجرینو کې چې افغانان دلته وو موږ هیڅ وخت دا احسان نه هیروو راځم د هندوستان او پاکستان پاک زه من حیث یو افغان دا زما شخصي نظر دی چې زه هیڅ وخت د پاکستان سره زما همسایه‌توب زما ناسته زما ولاړه زه هیڅ وخت هندوستان ته دا اجازه نه ورکوم چې دی زما د پاکستان سره په داسې مشکلات وخته کې چې هغه زما دواړه نږدې همسایه‌ګان دي او موږ دواړه یې چاره نه سره لرو زموږ قومونه یو د بل سره مختلف نه دي زبان مې مختلف نه دی زما په میلیونو ورونه دلته اوسېږي ورېندارګانې مې دلته اوسېږي
زه هیڅ وخت دا کار نه کوم. راځم اوس د پخواني ولسمشر په خبره کې. خبره داسې ده چې ما تاسو ته وویل چې دا ولسمشر سره ته به تاسو لیدلی دی. دا یو ډېر مهربانه شخصیت لري او یو شخصیت یې زما د افغانستان په ټولو سیاسیونو کې خوښ کېږي چې هیڅ وخت د جنګ و د بدامنۍ په هیڅ ملک کې نه دی طلبګار. دا زه من حیث د ده یو دوست او چې ما د ده مطالعه کړې ده هیڅ وخت دا نه غواړي، نه په پاکستان کې غواړي، نه په افغانستان کې غواړي، نه په بل مملکت کې غواړي. ښه ما درته وویل چې بعضې مسایل به داسې سوي چې په هغه وخت کې چې د انسانانو هغه توفیر سره چپه سوی دا موضوعانو کې به یوه ته د یو زاویه ګورې، تا ته به ښه معلومیږي، یوه ته به زه د یو زاویه ګورم، ما ته به ښه معلومیږي. خو متاسفانه چې په بعضې مسایلو کې تفاهم نه وسو نو حالات هم دغسې دغه ځای ته راغلو. ګوره هر شی چې دی حسن خانه د تجربې نه کېږي. موږ ولې اوس پاکستان ته راغلو؟ کنې موږ ته خلکو وویل چې تاسو پاکستان ته ولاړ سئ تی به تاریخ خراب کړئ. موږ وویل چې وروره زه ځم د پاکستان سره تفاهم کوم، د پاکستان سره کښېنم، حسن خان سره کښېنم، د نورو دوستانو سره کښېنم چې وایم چې راسه زه ته څه مشکل سره لرو، ستا څه مشکل دي زما سره، زما څه مشکل دي ستا سره، چې دا مشکل په یو تفاهم سره حل کړو. نو زه امیدواره یم ځکه چې هغه وخت اوس تېر دی، اوس په اوسي وخت کې مشکلات ډېر سوي دي حسن خانه، حالات تاسو ته خپله معلومیږي، په دواړو کې حالات سره خراب دي. بیا زه د هیڅ شي څه ډېر هراس و ترس نه لرم د بنیادګرۍ څه او د داسې مسایلو څه چې بیا به دا بنیادګري یو بلا ده، بیا به ته نه جلوګیري کوی سئ په تنها سره، نه به یې زه کولی سم. نو اوس لا وخت دی چې د دې بلاو نه څنګه په هماهنګي ځان خلاص کړو. دا څنګه به کېدی شي؟ ځان به څنګه خلاص کړو؟ ښه ځان زما او ستا په تفاهم خلاصېږي. که زه ووایم چې وروره دا بنیادګري غلطه ده او ته به ووایه چې غلطه ده، زه دی بیا په ما او تا کې روش نشي کوی. که زما او ستا نظر سره اختلاف په یوه نامه او د قوم په نامه او د مذهب او د دین په نامه سره، بیا به زما او ستا مشکلات وزیدیږي، سمیږي په نه. زه او ته باید چې دغه په دواړو توافق وکړو، هم ته هم زه، هم پاکستان هم افغانستان، چې بنیادګري زما او ستا په ګټه نه ده. خو ته راځې نو اوس خو کابل کې بل څوک ناست دی، لکه اختیار د بل چا سره دی. تاسو چې راغللی څنګه چې زه دا ووایم چې یاره په دې غونډه کې د ازبکو مشرانو د هغوی سیاسي نمایندګي وه، د رشید دوستم صاحب نماینده پکې وه، ډاکټر عبدالله صاحب د ګوند نمایندګي پکې وه. زه به تاسو کرزی صاحب په ګروپ کې ځکه واچوم چې کرزی صاحب سره تاسو ډېر نږدې او ډېر دغه لکه تاسو د هغوی دغه داسې پکې د عطا محمد نور صاحب دی وه، داسې پکې د شمالي ټلواله چې ورته پخوا به وي د هغې ټولو وه. اگر چې ما په خیال د شمال نه پکې ډېرو دا ښه ده تاسو پکې وی نو دا بیلنس یې برابر که د قومونه دا نو د دوی سره پاکستان کینی او کابل جدا کې. زه په دې لږ ما پوهه که نو زه یم چې دا سړی خبر تفاهم به تاسو سره کوي که د هغوی سره کوي که څه به ځکه طالب خو دی کې نو راغلی. اول خو موږ قومونه باید چې سره جدا نه سو. دا زه د پاکستان خلکو ته هم وایم چې د افغانستان ملت یو ملت دی، موږ ټول افغانان د دې خاورې. د ازبک تاجک هزاره دا راته مه وایئ، دا مه راته وایاست، ځکه دا که تاسو په موږ کې دا ویش شروع کړئ دا هم نستۍ په ګټه دی نه زموږ په ګټه دی. موږ ته تاسو د یو دوو همسایګانو، ته پاکستانی یې، زه د افغانستان یم، دا مه راته وایه چې تاجک دی، ازبک دی، هزاره دی، ترکمن دی، دا مه راته وایه. او دا په ما شخصا په ما په افغانانو په ما ښه نه لګېږي، ځکه زه په افغانستان کې د ټولو اقوامو خاوره افغانستان مشترکه خاوره ده. دا نه یوازې د پښتون خاوره ده، دا نه یوازې د تاجک خاوره ده، دا نه یوازې د ازبک خاوره نه، دا د ترکمن. موږ افغانان یو په دې خاوره کې اوسېږو، په دې خطه کې موږ آباد یو. موږ اوس هم پاکستان ته هم دا وایو چې ته په دغه کې هم کومک زموږ سره وکړه چې موږ سره وحدت کې، موږ سره نږدې کې، تر څو چې موږ وکولی سو چې د یو سالم افغانستان نمایندګي ټول قومونه وکړي. تاسو سره پر میز کښېني خبرې در سره وکړي، مشکلات حل راوباسو. که ته د یو قوم سره مشکل حل کې بل دې پرېښوئ، دا خو مشکلات درته پیدا کوي، تا ته هم پیدا کوي، ما ته هم پیدا کوي.
نو زه امید او لرم دا به ډېر خطرناک وي هسې لکه د پاکستان دپاره هم بالکل 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 لکه که د چا دا خیالي ما په خیال داسې خیال خو نه دی خو دا خپلو کې خبره کوو چې یاره که لکه زه ټیک ته پښتون ته دې خوا که ازبک دې خوا که تاجکه خوا که دا د شطرنج لبه خو نه ده که نه چې ته څوک یو خوا کې څوک بل خوا کې ټولو سره دغه پکار دی زه خپله حسن خان محترم وروره من حیث یو افغان دا لوبه چې هر لوری کوي زه دوی ته پیغام ورکوم ستا د دغه تلویزیون د لارې پیغام ورکوم که پاکستانی لوری که افغاني لوری چې وروره ستاسو زموږ په جدایي کې زموږ په بې اتفاقي کې خیر نشته ستاسو زموږ په اتفاق کې د قومونو د ولسونو خیر و اتفاق دی نو تاسو کوشش وکړئ چې موږ پر قومونو سره تقسیم نسو او موږ پر ژبو پر سمتو سره تقسیم نسو موږ افغانان یو تاسو پاکستانیان یاست موږ تاسو سره همسایګان یو قومونه مې دلته هم دي اوس که ته داسې حساب کې چې یوازې پښتانه دلته دي خو دلته په کوټه کې ته ورسه مریابات ما په کوټه کې ژوند کړی دی تر پښتنو هزارګان ډېر دي ازبکان سته تاجکان سته پښتانه سته دغه قومونه چې دلته آباد دي نو هلته هم آباد په دې غونډه کې چې هغه یو کس وي ایر مارشل لکه د پاکستان د هوایي فوج مشر چېرې لکه زه خو په قوم باندې تاجک یم او وی دغه دی نو دا هم نه د دلته کوم دي دا داسې دوه خبرو که ته متوجه سوی یو راولاړ سو یو جنرال ویل چې زه په قوم تاجک یم وایم که نه بل جنرال راولاړ سو ویل چې زه درانه یم او د کندهار یم نیکان مې راغلي د نیکو سره راغلی یم دلته زه جنرال سوی یم دواړه تا ولیدو چې دغه مشترکات ستا په مخ کې وسو چې یو ویل چې زه تاجک یم بل ویل چې زه څو عمر بعد د کندهار راغلی یم او درانه یم او قوم یم وښوی چې دغه قوم یم نو اوس د دې قومونو جدا کوون او پښتانه خو پکې پښتانه ناستو پښتانه جرنیل هم پکې ناستو ډیپلوماټان پښتانه خو اکثریت پښتانه وو جنرال هم پکښې وي صافي هم پکښې وي عالم فکر والا هم پکښې وي ټول پکښې وو نو زما خبره داسې د حسن خان بالخصوص لکه تاسو غوندې شخصیتونه علمي شخصیتونه بادرکه شخصیتونه د پاکستان او د افغانستان دغه میسج موږ باید چې خلکو ته ورسوو خو ما تاسو ته وایي چې ستاسو په ذهن کې څه خاکه شته دی چې ځکه دې وخت کې خو تاسو ته مو وایي چې کابل والا په دې خپو امارت اسلامي والا وایي چې دا ګنې زمونږ خلاف یو غونډه ده او دا زمونږ مخالفین نه غونډې خاص کر ښځینانه او دا ټولو پاکستان ده څنګه چې په میډیا کې رسنیو کې تاسو وکتل ستاسو په ذهن کې دا څه خاکه ده چیرې بغیر د جنګ چې کوم دی د حالات په افغانستان ځکه چې د افغانستان تاسو تاریخ ډیر خراب تاریخ دی بغیر د دغه نه چې کوم دی یینه تویولو نه انتقال اقتدار نه کیږي د حسن خان ډیر پر ځای او مهم سوال دی رسو زه غواړم چې د دې سوال تاسو ته لږ تفصیل درکړم چې په واقعیت کې ورته وګورو افغانان خلک د افغانان ولسونه د جنګ اخیستی موږ په افغانستان کې په هیڅ ګون د هیڅ طرف نه موږ د جنګ طلبدار نه البته موږ هغه حقوق چې انساني دي اسلامي دي شرعي دي هغه افغانان چې اوس د دې حکومت او د دې طالبانو نه جدا دي موږ امید لرو چې موږ د خپلو حقوقو طلبګاري وکړو دا باندې که ملل متحد دی که پاکستان دی چې که ګاونډي واحدونه دي دې ته مجبوره کړي ګوره دا ډېر سخت میسج ته ځي بالخصوص د پاکستان ولس ته ډېره مهمه او حیاتي خبره حسن خان درته کوم نن چې طالب راغلی دی په افغانستان کې حاکم دی دا پاکستان افغانان اتباع دا چې پاکستان راوستی طالب یې کښېنوي نن دلته یو نکته دا ده چې پاکستان څنګه غواړي چې زما د لور مکتب بند کړي او ته دا اوس هم داسې افواه سته په افغانستان کې چې دا د تعلیم چې بند کړی دی طالبان د پاکستان سره په تفاهم دا تعلیم تر کړی ګوره دلته دا ستا کړنې دا ستا مخلصتیا
دا ټوله تر سوال لاندې کیږي. موږ ستاسو هم دشمنان نه یو، موږ په تاسو باندې بد نوم نه پیرزو کیږي، موږ تاسو باندې بد نه پیرزو کیږي. موږ غواړو چې دا نوم تاسو د ځانه ولې نه اړوئ. ولې زه د طالب سره اوس په کور کې زه هیڅ مشکل نه لرم، زما د طالب سره نه مشکل لرم، مګر زه منی سه یو افغان، زما یو لورکۍ ده، لور مې ده. په مکتب کې ما ته وویل چې بابا زما خو مکتب خلاص شو. وایي څه وکړم؟ وایي چې ما وباسه، ما حسن خانه زه په ترکیه کې اوس اوسېږم، ما د دې خپلې لورکۍ دپاره زه ولاړم په ترکیه کې په خپل اولاد باندې درس وایم. زه به دا توانایي لرم، مګر هغه بیچاره افغان، میلیونونه افغانان چې په افغانستان کې اوسېږي او د دې د تعلیم دروازې بندې دي، او ته زما همسایه یې، ته زما قومونه دې راسره یو دی، زبان دې راسره یو دی، مذهب دې راسره یو دی، ته ولې ماته دا شی نه غواړې؟ ته ولې ماته دا طالب چې تا راوستی کښېږدي نه وایي دغه نور ته وایه چې وروره ته ما ته هم مشکلات جوړوې، ځان ته هم مشکلات جوړوې، ولې دې دا مکتب بند کړی دی؟ اوس طالبان خو موږ اخر وایي اوبه چې تر غاړې راورسېږي سړی نو خرابېږي. موږ اوس طالبان چې هغه د دوی کړنې دي یا د دوی حالات چې دوی اوس کوي، موږ یې ولا غاړې ته راوستلي. وروره ته مکتب بندوې. بیا ما هغه ورځ دوی ته یو خبره وکړه او دا تا ته هم کوم. ابوالحسن خان دا زما خبره به ډېره په غور اوري. زما د اولاد تعلیم دوی بند کړی دی، د لوڼو مکتب یې کړی دی. زه 3 خوش طالب ته ورکوم، 3. دی وایي چې دا تعلیم ما په اسلامي لحاظ بند کړی. اسلامي لحاظ سره طالب وایي چې زه شریعت راولم، قرآن راولم پر د اکبر سترګو. زه د شریعت د قرآن هیڅ مخالف نه یم. پلار اجدا د ټوله ژوند مو زندګي مې د اسلامي اصولو او د قرآن مطابق برابره ده. دی دې مهرباني وکړي، زه 3 ملایان به زه وټاکم. یو به پاکستان سي یو عالم، یو به غټ عالم چې زه یې پېژنم د ایران سي، یو به د هر ملک چې دی خوښ دی دی کښېنوي. زه به دغه 3 علما په خپل مصرف په خپلو پیسو زه راولم، دوی د 3 ملایان افغانان خوښ کړي ورسره کښېني. که دا فتوا تا راکړه چې ستا د اولاد مکتب روان دی، پر دا خبره سترګو بسم الله الله وکړه. ولې دا زه پاکستان ته دا وایم، ولې ته د موږ سره کومک نه کوې چې زما د لورو د اولاد مکتب خلاصي؟ ولې ته مسلمان نه یې، زما افغان، زما همسایه نه یې، زما بشر هغه اسلام خو یو انساني خبره ده. حسن خانه ولې ما سره زه خو دغه راغلی یم چې پاکستان ته ووایم چې وروره ته دغه یو وار جواب ما ته راکړه چې ته زما د لور مکتب مخالف یې. که خلک خو وایي چې دا پاکستان دا کار کړی، راسه دا جواب ما ته راکړه چې دا تا ورته ویلي دي که دی په خپله دا کوي. دغه خو خلکو ته ووایه که دا زه د پاکستان نه راځم او پاکستان ما ته دا موضوع نه مطرح کوي، ستا نظر زه نه اورم، نو خو زه هم په دغه فکر یم چې ولا طالب خو نو پاکستان سره جوړ وي، پاکستان راوستی، اوس پاکستان ورته وایي چې مکتب بند کړه، دا د زما مکتب. نو ستاسو دپاره حسن خانه لازمه خبره دا ده چې د موږ سره کومک وکړئ، تفاهم را سره وکړئ، تر څو چې یو رای حل راوباسئ. لکه که پاکستان پرس که زه ستاسو خبره ټیک ومنم چې یاره افغانان چې دا پاکستان اوس هم پاکستان کنټرول کوي، دا پاکستان بیا جاړي ولې هلته کې هغوی دهشتګرد ساتي، روزي، ټریننګ ورکوي، هر څه ورکوي، او دلته پاکستان ته راځي مجاهدو ته وایي. کم سړی چې په پاکستان کې دهشتګردي کوي، کم سړی ته چې د پاکستان علما خوارج وایي، هغوی ورته هلته مجاهدین وایي. مطلب زما هدف دا نه و چې دا پاکستان ورته ویلي. تاثر دی، دا تاثر دی په خلکو کې، مګر دغه تاثر خو به ته زما سره منې چې طالب د پاکستان حمایتګر وي. په ټوله نړۍ کې اولین حمایت چې وي پاکستان، دا خو به منې که نه منې؟ ته من حیث یو پاکستانی را سره منې، اقرار وکړه راته. بالکل منې، شک نشته دی. تا بوتې طالب چې هر څه کړنې کول یې موږ چې دا د پاکستان ورسره حمایت. نن چې دلته هغه وخت وزیر اعظم هم ووی، وزیر اعظم نن چې دلته راځي مظلوم خلک وژني، په پاکستان کې وژني،
زه خو د دې موافق نه یم چې په پاکستان کې دلته خلک دهشتګرد یې بولي، هر نوم چې ته ورکوې زه د تا سره موافق یم، خوارج یې بولي، هر نوم چې ته ورکوې زه در سره موافق یم. د یو انسان وژنه، د یو انسان قتل، دا زه نه منم. مګر زه وایم چې هغه څوک چې تا راوستلی دي، ستا ورسره حمایه وله، نن ته هم ځینې په عذاب سوی یې، بلکل سته ځینې په عذاب سوی یې، زه هم وروره مشکل لرم. ښه راسه چې کښېنو تفاهم رای حل یې راوباسو. رای حل معنا دا نه ده چې ته ماته توپک راکړې زه ورسم د طالب سره جنګ وکړم. یوازې پاکستان نه دی وروره، ایران دی، امریکا ده، لندن دی، عرب امارات دی. وروره ته کومک وکړه چې موږ ولاړ شو د دې خلکو سره کښېنو، دا خلکو ته ووایو چې وروره ولې دا کار کوې. هسې پاکستان زه بیا هغه تپوس کوم چې لکه دا تاسو کېناستلی او په دې کې ته ومایي چې مهم کسان په دې کې د زنانو نمایندګۍ، د مختلف احزابو په نمایندګۍ باندې، لکه دې کې خو مونږ خبرې چې واورېدلې ځکه زه خپله باندې هم ناست وم، لکه تاسو ظاهره خبره د دهشتګردۍ خلاف، په دې خطه کې د افراطیت خلاف، د ایکسټریمیزم خلاف، دا کوم حالات دغه دي. اوس که چېرې تاسو دا غواړئ چې یاره اوس لکه دا یو ځل بس دا پروسس وشو، بس ته به ترکیې ته لاړ شي، څوک به کاناډا ته لاړ شي، څوک به فرانس ته لاړ شي. دا لرو موږ د پاکستان د حکومت سره، د پاکستان د سیاسیونو سره، د پاکستان د علمي کدرو سره، لکه ځان چې ویني، زموږ غوښتنه دا ده چې دا پروسس مه پرېږدي، دا پروسس روان کړئ. ډېر ښه آغاز وشو، ډېر ښه آغاز وسوی او دا یو ښه آغاز دی. ستاسو موږ هم قرباني ورکړه د دې وراتګ ته، زموږ قرباني هم داسې بې ځایه مه غورځوئ. موږ د دې قربانۍ ته تیار سو، ستاسو سره د یو تفاهم او د یو ورورګلوۍ په دغه. اوس که تاسو دا بیا را ایله کوئ موږ ته، نو موږ به د تاسو سره بیا ګیله کوو چې وروره تاسو نو در سره دا مشکلات غواړئ نه یې لوئ. نو بیا چې تاسو مشکلات نه اړوئ، بیا به در دغې دا اوس چې حالات یې در دغه به نور خبر سي، بیا به زموږ ګیله هم د ستاسو وي چې تا نه زموږ سره د همسایه‌توب قرباني ورکړه، نه دې د هغه اسلامي اساساتو چې زه ته ټول مسلمانان ورسره ورونه دي، او هغه روابط چې موږ سره لرو، هغه ناستې ولاړې چې موږ سره لرو، نو د دې حق خو په تا کېږي چې ته یې ادا کړې. او زما دپاره په کار دا ده چې زه من حیث یو افغان تا ته دغه قرباني که نوره قرباني هم زما سبب غواړي. اوس به ستا څه خیال چې زما به څه حال چې خلک وایي چې ولاړئ پاکستان باندې ځان خرڅ کړي. الله خو په ما شاهد دی چې زما هدف د دې دپاره دی چې موږ د پاکستان بد هم نه غواړو، دلته تروریزم په پاکستان کې هم نه غواړو او په افغانستان کې هم نه غواړو. ما تا ته بار بار وویل چې هره وینه دلته تویېږي زه مخالف یم، په هر نامه چې په هر نامه چې زه حسن خان داسې ورته ولاړ یم چې تر ما به تکړه نه پر هر میدان زه د دې مخالف یم چې څوک راځي په پاکستان کې یا هر شخص وژني او د تروریزم ریښې زیاتیږي، دا قابل قبول نه ده. د اسلام آباد پروسس نوم ورکړی دی، که تاسو که د خیالي په دغه کې هم دا راغلي ده. دې مطلب دا دی چې دا غونډو دا تسلسل به جاري وي، دا ناسته به جاري وي. موږ خو د دې کنفرانس معنا هم دا وه او موږ ته دا ویل سوي هم دي چې دا د پاکستان د یو پروسس دی او دا به پر دې باندې نه درېږي چې بس پر دا ځای پاتې سو. دا پروسس به روان وي، خو موږ به من حیث یو افغانان یا تاسو من حیث یو علمي کدران دا خلکو ته ذهن فکر ورکوي چې وروره دا پر دا ځای ونه درئ، نور مجلسونه وسي، نور خلک راوغوښتل سي، علما راوغوښتل سي، قومي مشران راوغوښتل سي، مهم شخصیتونه راوغوښتل سي، زمینه ورته برابره سي چې راسو کښېنو د دې مشکلاتو څنګه وکولی سو جان خلاص کړو. نو دا کې موږ کولی سو چې یو سالمه یو ښه نتیجه رسو. زه خو دا پیشنهاد هم کوم چې قومي جرګه دې جوړه سي درسره، د دواړو خواوو دې یو قوي جرګه جوړه سي، جرګه دې جوړه سي ودې وایي چې وروره ولې دا بنیادګري و دا شیان دلته په دې منطقه کې کېږي چې ما بیخي د دنیا نه هم جدا کوې او دنیا هم پر ما دغه لګوي چې وروره دا خلک چې دي دا خلک تروریزم حمایه کوي، یو وار
دا 20 کاله د امریکا را پکښې وله چې د توریزم په ضد یې مبارزه کوله موږ یې پرېښولو دوی راسه ولاړو. نو اوس هم زه دا پیشنهاد لرم ستا د دغه کمرې د لارې ټولو سیاسي مشرانو ته، زه کېدی سي نن مازدیګر مولانا صاحب ته هم ورسم، مولانا فضل الرحمن صاحب ته ورځم، موږ سره ملاقات ویني انشاءالله 4 بجې. دا مې کستن ستا په دغه کې یاده کړه. زه مولانا صاحب ته سره هم خبرې کوم، ورته وایم چې مولانا صاحب دغه مشکلات چې موږ یو، تاسو خو مشر یاست د دې مملکت، یو سیاسي شخصیت یاست، هم شخصیت یو مهم شخصیت یې، راسه چې په دې مسایلو خبرې وکړو. او دا خبرې زما دغه پیغام دغه دی مولانا صاحب ته چې که زما وخت کم نه وای نو ما دلته بیخي دا ټول لیډران مې راغوښتو. زه کلم اسفندیار ولي ته هم کلم، زه محمود خان ته هم تلم، زه شیرپاو خان ته هم کلم، ټول زه پیژنم ورسره. راکښېنوم نه چې وروره راسئ، صرف دا سوال مې ځینې کړی وی چې تاسو مشران یاست، دا زما مکتب ښه بولئ که بد بولئ. نه نو مذمت خو یې ټول کوي. نه مذمت کار نه دی، عملي کار په کار دی. اوس در دا مذمت خو ستا کې تروریزم شروع دی که نه دی شروع؟ ولې مذمت وکم نور نو زه کار نه لرم؟ دا خو ښه خبره نه ده. ته باید چې مذمت هم وکړې او د مذمت په څنګ کې د دې جلوګیري وکړې. هسې طالب دې ته ولې رانغی؟ ما په خیال طالب ته هم ویلي د هغې دغه ښه طالبان خو د دې په دا مخالف وو چې اول خو دا فیصله دا و چې باید طالبان موږ ګډ سره کښېنو، یو تفاهم ته ورسېږو. خو هغه هم دغه ستا انډیوالان زړه نازړه وو چې آیا دا موږ ته تاوان ونه کړي، دا خلک را وغواړو. خو 2 واره بیچاران کینسل کړه، یو واره تاریخ ورکوي، بیا چې د خلیلزاد ټوینټونه ولیدلو دوی لږ وشاته سو، بیا چې د پاکستان د افغانستان د وزیر خارجه دغه وینا یې واورېده دوی لږ شاته سو. نو ما ورته ویل چې وروره راسئ چې دا خبره اوس خو موږ هم دلته راغلي راځو او په دغه راځو، اوس په دې موږ خو د جنګ دپاره نه راځو، د طالب مخالف یا ستا یا د احمد یا د کلبي مخالف نه یو، موږ خو د تفاهم دپاره راځو. د وطن باره کې خبره د وطن خبره کوو، موږ خو توپک نه اخو چې اوس توپک ما ته راکړي زه هلته ورسم پر طالب ټک وکړم. نه یې کوم، ټک پر طالب نه کوم. طالب ته وایم چې وروره پر کومه لار چې ته روان یې دا لاره سمه نه ده، ځان به غر کې، ما به هم ورسره غر کې. پاکستان دوستان ته وایم چې وروره کومه لاره چې اوس تا د طالب سره لاس پټ کړي وو، خوا دې تا ته هم نتیجه نه کړه، ما ته هم نتیجه نه کړه. اوس څه کول پکار دی؟ دا 2 ورځې مخکې حسن خان 2 ورځې مخکې ما په مجلس کې یاده کړه، دلته 8 کسه وو که 9 کسه پرون چې مونږ ناسو کوټه کې چې واقع کوټه کې انفجار نه وسو. ښه ولې په کوټه کې انفجار وکېږي؟ ولې نه که مظلوم خلکو وینې تویېږي؟ نه دي تویېږي. بالکل زه د دې مخالف یم. که 1000 واره په ما دا خلک دا اتهام ولګوي چې دا فلانکی دی او فلانکی دی، زه په هیڅ د وینو د تویولو په دې خاوره کې داسې مخالف یم لکه به زه چې په خپله خاوره کې مخالف یم. د زلمې خلیلزاد ولې دغه کې؟ ښه خلیلزاد خو د طالبانو یو لابیګر دی او د پاکستان سره خلاف دی. د پاکستان سره یا د دې شخصي سیاست دی چې اوس تاسو په پاکستان په سیاست زه ولاړ نسم، ځکه ستاسو سیاست هم زه پیژنم. هغه په هغې کې ګوتې وایي درس ولې زه نه غواړم چې ستاسو د پاکستان په اندروني کې خبره وکړم. خو یوه خبره داسې کوم چې خلیلزاد د پاکستان سره تعلقات خراب دي او تعلقات یې هم پر هغه چا ورسره خراب دي چې تاسو هم پیژنئ موږ هم پیژنو. نو خلیلزاد په دې خاطر باندې ډېر مخالفت وکړي او ډېر بې ځایه ټویټونه وکړو، په موږ باندې اتهام ولګوئ چې ستاسو پر تندي به د ISI ټاپه لګېدلي. دا د ده دپاره د ده د ډیپلوماټي دپاره دا ډېره ناوړې او ډېره بده خبره وه چې ده به موږ ته وکړه. نو زه وطن زما دی، خاوره زما ده، زه د دا کور مالک یم، زه د دا خاورې مالک یم. ته اوس ما ته لاره ښیه چې دا ته پاکستان ته ولاړ سې. وروره پاکستان سره زه څه چاره لرم؟ زه ولې نه سم ور د پاکستان سره؟ زه تفاهم غواړم. زه پاکستان ما اوس دا ټینګ دا کړی دی. زه اوس ځم ترکیې ته، د ترکیې بعد راځم، په خپل مصرف زه دا خلک راغواړم، دا مشران چې مې در یاد کړو او علما راغواړم. دغه علما ټوله زه راغواړم، ورته وایم چې علماو کرام راسئ، تاسو دلته پر خوارجو فیصله کړې ده که مې نه ده کړې د پاکستان دغه
کړې مې ده که مې نه ده کړې بالکل وروره راسه وله ما اوله خو ته خو دا زما د اولادو د مکتب خبره راخلاص کړه اوس پاکستان د دغه هم بیریږي چې زه خو وروره نه ستا خلاف یم نه طالبه ستا خلاف یم ما پرېږده چې زه د خپل قوم و د خپل خلک راوغواړم ورسره کښېنم د خپل ولما راوغواړم چې وروره دا فیصله راکړه ماته که نن ماته حسن خانه دا زمینه برابره سي زه چې دا کم سیاسیون چې مې در یاد کړو او سم ولما د ایران څخه په خپل خرڅو په خپلو پیسو راولم د پاکستان نه پیسې هم نه غواړم هېڅ صرف دونه ځینې غواړم چې ماته د زمینه ماته په بل ملک نه مني که نه دلته کې مفتي تقي عثماني چې کوم دی پاکستان مفتي اعظم هغه ورځ هم دا خبره هغوی ورپسې لاړل چې نه مني نو خو باید چې په ویې منو دی خو نو داسې هم نه دی چې طالب در امریکا هم زورور دی در تا هم زورور دی در ما هم زورور د ملت هم زورور دی بس طالب راغلی دی ناست دی توپک یې په لاس کې دی چې نو خو راځه راسره ته کومک وکړه خو ستا دپاره هم ښه نه دی زما دپاره هم ښه نه دی بیا ولې ته حمایه کوې بیا حمایه یې مه کوه خو هسې د خلیلزاد لکه دې ته نه ګوري چې یاره زما بچي سبق وي څنګه چې تاسو والا خبره کوې د کور والا د امریکنۍ او دا یو سینیر ډیپلوماټ دی په کار نه و چې د لږ پازیټیو کردار ادا کړی وي چې یاره په ځای د دې چې لکه نیګیټیوټي پاکستان یې کوي ته یې وکړه که نه که خلیلزاد تاسو ته ویلې وي چې یاره مونږ تاسو ټول لا غونډو و راځئ امریکې ته راشئ زما کور ته راشئ نو تاسو به هلته هم تللي وی که نه په دا کې حسن خان یو سیاسي خبره ده چې زه تا پوه کړم او ستا د تلویزیون د لارې د پاکستان مشران هم پوه کوم د خلیلزاد په ټویټ کې ما تاسو ته دا وویل چې خلیلزاد د پاکستان سخت مخالف دی هغه غوښتو چې دا لوبه چې پاکستان یو تفاهم لاره جوړه کړي باید چې د افغانانو سره پاکستان تفاهم ونه کړي په دغسې مشکلاتو کې چې اوس موږ د پاکستانیانو سره اخته یو باید چې دا ښه متوجه سه دا یو سیاسي برنامه وه او خلیلزاد یوازینی هدف دا وي چې د افغانانو او هم په داخل کې د افغانانو تر مابین بې اتفاقي راولي هم په پاکستان او د افغانستان تر مابین داسې یو بې اتفاقي راولي چې حتی که تروریزم هم د خلیلزاد د لاسه اوسې حمایه کېږي دی به حمایه کوي دا خبره په ډاګه درته کوم ډېره مننه علیزی صاحب نو که سویل غواړئ ما خو بس زه ډېره مننه ستاسو نه چې موږ ته دا زمینه برابره کړه زه بیا د پاکستان سیاسیونو ته مشرانو ته دوستانو ته پیغام یې دا دی چې راسئ لاس په لاس سره ورکړو بالخصوص هغه کشر سیاسي کشر علمي کشر لاس په لاس سره ورکړو د خطه کې چې کوم مشکل موږ ته پیښ دی نه امني راپېښه ده دلته نور مسایل دي موږ تاسو د دینه یو سالم او اعتماده لار پیدا کړو تر څو چې د دې مشکلات وارسو ډېره مننه ډېره مننه